بسم الله الرحمن الرحیم. د کونړ ملي رادیو تلویزیون محترم مینوال او لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډاکټر سید هاشم هاشمی د اسداباد ولایتي روغتون کې د پوستکي لشمانیا ډپارټمنټ مسؤل او نن اونۍ د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې تاسو سره زه دلته څو خبرې شریکول غواړم. امید چې په غور سره واورئ. پوستکي د بدن یو عضو ده ډیره مهمه چې د بدن سطحي برخه پوښلې ده. پوستکي هم د نورو اعضاء په شکل باندې په مرض باندې اخته کیږي، خو پوستکي یو ډیره غټه کتله ده چې د بدن تقریبا 15% وزن پوستکي تشکیلوي. پوستکي د بدن ټول خارجي سطح پوښلې ده. د ټول حوادثو په مقابل کې صدمات ظاهري، فزیکی، حرارتي او یخني صدماتو په مقابل کې د په اول خط کې واقع ده. نو دغه اساس د نور اعضاء په نسبت د ډیر په مرضونو باندې مبتلا کیږي. څنګه چې نور اعضاء، نور عضو، نور ارګانونه د مرضونو ښکار کیږي، همدغه سي پوستکي هم د مرضونو په مقابل کې متاسفانه ښکار کیږي او مختلف امراض لري. پوستکي ما در تاسو ته وویل چې د بدن ټول خارجي سطح پوښلې ده. نو د خارجي عواملو په مقابل کې د په اول خط کې واقع ده. نو امراض هم همدغه سي مختلف دي لکه د نورو اعضاء په شکل باندې. د باندې اضافي فزیکی تهدیدات هم علاوه کیږي چې هر یو بیا په وخت سره په تشخیص سره او د مرض په پیدا کولو کې قابل د تداوی او معالجه ده. پوستکي علاوه دینه چې د ټول بدن سطح پوښلې ده ډیر مهم او حیاتي وظایف هم لري چې د هغې له جملې څخه اول د پوستکي په مسله کې چې راځو نو پوستکي به تاسو ته صحیح معرفي کړو چې آیا پوستکي څنګه پوستکي ده چې بدن سطحي برخې پوښلې که وظایف هم لري. نو وظایفو ته به لږ متوجه شو. د پوستکي وظایف د اجنبي موادو تصادمات او حرارت، برودت یعنی یخني په مقابل کې د مقاومت. د حرارت تنظیم ته ګورئ داسې غور سره چې دې ته متوجه شو. حرارت چې ده د بدن یوه ډېره حیاتي مسله ده. په یخني او ګرمۍ کې د بدن د درجې حرارت چې ده دا 30 سانتي ګریډ ده. که د 30 څخه بره کېږي ده ته هایپرترمیا وایي، او که د 30 څخه کمیږي هایپوترمیا وایي. موږ په محیط کې ژوند کوو، ژمی راځي، اوړی راځي. په اوړي کې د درجې حرارت کېدای شي 45 ته وخیږي، خو د بدن د درجې حرارت هماغه څه شی ده 30 درجه د سانتي ګریډ ده. او په یخني کې مثلا داسې وخت کېږي چې منفي ته کته کېږي، 10 ته کته کېږي، 20 ته کته کېږي درجه د حرارت، خو د بدن د تودوخې درجه هماغه 30 ده. معنا دا ده چې دا پوستکي د حرارت د تنظیم په هکله کې د مهم وظیفه همدغه ده. که چېرته یوه درجه پورته او کته شي، دواړه په امراضو باندې اطلاق کېږي. هغه په مختلفو مرضونو کې د بدن د حرارت درجه یا پورته کېږي او یا کمیږي. دوم د ویټامین ډي تنظیم ده چې د مر په واسطه باندې دا پوستکي موږ خبرېږو نه، پوهېږو نه، اکثر خلک په دې باندې پوهېږي نه. خو د پوستکي وظایف دا ده چې د مغز د شعاع په واسطه په وجود کې ویټامین ډي تنظیم کوي، چې ویټامین ډي په وجود کې یو ډېر مهم ویټامین ده. دریم حسي عضو ده. په دغه پوستکي په واسطه موږ حسیت معلوموو.
یو شي ته لاس کوو ګرم ده یخ ده اول جس کوو هغې د لاس په واسطه د لاس پوستکي په واسطه همدغسې د پوستکي په واسطه هغې نه وروسته بیا موږ پیږو بیا هغه قابل د ده ده چې استعمال وړ یا د لاسرسي وړ وي ځکه که چېرته یو ګرم شي ته چې ډېر حرارت درجه ولري او که موږ د پوستکي په واسطه د ګوتو په واسطه د اول حس نه کوو چې دا ډېر ګرم ده که ډېر یخ ده نو دا موږ ته په خپل وخت باندې په همغه وخت باندې موږ ته تاوانونه رسوي د مایعاتو د زیات مخنیوي وظیفه ده که چېرته پوستکي نه وي زموږ د وجود اوبه ټول به ضایع شي تاسې په سوختګي مریضانو کې هم کتلی به وي یا په بعضې نور امراضو کې جلد ضیا پکې موجود وي د هغه ځای څخه اوبه څښي او که همدغسې د ټول پوستکي نه وي ولو که 50% پوستکي نه وي د سوختګي په عواملو کې من 50% سوختګي هغه د 100% سوختګي په نامه باندې یادېږي تشخیص کې ځکه زیات اوبو د مایعاتو د بدن دا بیا قابل د کنټرول نه ده نو چې کله وجود د مایعاتو زیات اندازه ورکړي نو د وجود اوبه کمیږي په ده باندې په دغه وخت کې د وینې په جریان کې هم کموالی راځي ګردو باندې فشار راځي ګردې پیل کېږي او سړي مرګ ته رسېږي نو خبره په ده کې شو چې د اوبو د ضیا مخنیوي دا اگر چې داسې موږ ته عادي خبره معلومیږي دا یو حیاتي مسله ده چې پوستکي وظیفه ده چې د اوبو ضیا مخنیوی کوي د جذب مسله د بل وظیفه دا ده چې جذبوي موږ او تاسې به لیدلی که نه مریض شوی به وي او بعضې امراضو کې موږ ته ډاکټران داسې دواګانې ورکوي چې په جلد باندې موږو او د معنا یې دا ده چې دغه دوا په جلد باندې چې کله موږ او دا جذب کېږي په بدن کې جذب کېږي د مرض د ښه والي سبب کېږي او که چېرته جلد یا پوستکي جذب ونه لري نو بیا د پوستکي د امراضو په تداوي کې به موږ ته ډېر مشکلات پیښیږي ځکه چې بعضې امراض موضعي امراض چې هغه سیستمیک تداوي ته ضرورت نه لري د سیستمیک تداوي منظور دا ده چې د خولې د لارې خوراک شربتونه او یا ګولېګانو ته ضرورت نشته یا ستنو کولو ته ضرورت نشته فقط او فقط د مرهمونو په واسطه د کریمونو په واسطه موږ د بدن هغه غړي هغه ځای هغه ساحه هغه لوکل ساحه په همدې ملهم باندې د وړو او د پوستکي د جذب قابلیت لري پوستکي جذبوي او د مرض د ښه کېدو سبب کېږي بل خبره جنسي اړیکه دا هم د پوستکي وظیفه ده چې ډېره مهمه ده او ډېر تفصیل به پکې نه کوو د سمي موادو اطراح کول بعضې وخت داسې کېږي چې سمي مواد خوړل کېږي بعضې مواد چې دي بعضې د تش متیازو د لارې بعضې د غایطه موادو د لارې اکثر مواد سمي مواد د خولې په واسطه د پوستکي د لارې څخه اطراح کېږي چې دغه څو محدود وظایف چې ما تاسو ته وویل دا هر یو که په غور سره ورته فکر شو نو یو حیاتي وظایف لري اگر چې دی په حیاتي اداو کې نه ده نیول شوی خو د ده د موجودیت د پوستکي خپله موجودیت دا یو حیاتي عضو ده او وظایف هم حیاتي ده ځکه چې حیاتي د بدن د حرارت درجه تنظیم د پوستکي د وظیفې په واسطه ونه شي نو هیڅ ممکن نه ده چې انسان ژوند وکړي ځکه همدغه پوستکي ده چې تنظیم د حرارت د مایعاتو د ضیا مخنیوی او همدغسې چې تاسو ته ما دا څو وظایف وویل دا هر یو په خپل ځای کې مهم ده او ډېر حیاتي ده او بغیر د ده څخه ژوند ممکن ده تاسو ته ما مخکې وویل چې پوستکي د بدن سطحي برخه پوښلی ده یعنې ټوله سر تر پایه پورې او د بدن تقریبا داسې فکر وکړه چې د 15 نه تر 20% پورې وزن هم تشکیلوي دا یو ډېر غټه عضو ده دی په خپل ذات کې په خپل میز کې بعضې محتویات هم لري چې هغه محتویات مثلا
مثلا ویښتان دي، نوکان دي، دهنیه غدوات دي، همدغسې سیبوم غدوات دي چې هر یو یې په خپل ځای کې ډیر مهم او حیاتي ارزښت لري. دا ویښتان موږ ته داسې کمزوري شي معلومیږي، خو د وریځې ویښته ته ګورئ، د باڼه ویښته ته وګورئ چې که د باڼه ویښته یو ساعت لپاره موږ په آزاده فضا کې ممکن چې گشت او گذر ونشو کړی، ځکه همدغه د باڼه داسې ظریفې ویښتې دي چې د بادونو په مقابل کې د خارجي عواملو په مقابل کې د سترګې کره د محفوظوي او محفوظ ساتي. باڼه ته همدغسې وریځې ته ګورئ، یو معمولي قوسي واړه ویښتان دي، د ده وظیفه دومره ډیره مهمه ده په دې ګرمۍ کې موږ او تاسې حس کوو که نه خوله کېږو، که چېرته دغه وریځې نه وي نو د سر خولې د تندي خوله به ټول په سترګو باندې کته شي، نو ممکن موږ به 1 کیلومتر فاصله باندې هم مزل ونشو کړی او همدغه سترګې به سولوو. خو هر یو یې په خپل ځای کې د نوکانو وظیفه ته ګورئ چې څومره مهم ده نوکان، که د سړي یو نوک نه وي نو د لاس وظیفه د لاس هغه کوم توانایي چې ده هغه له لاسه ورکوي. همدغسې ما د غدواتو وویل عرقه غدوات دي، که چېرته دغه غدوات نه وي نو د خولې سیستم به موږ ختم شي او په دې ګرمۍ چې ګرځو، په دې ګرمۍ کې به چې کله د عرقه غدوات خپل وظایف ترسره نه کړي نو موږ به په ګرمۍ کې به ډېر ګرم شو، د حرارت درجه به مو تقریبا د محیط د درجې حرارت سره به سمي چې په هغه حالت کې مرض به هم نه، د ګرمۍ د لاسه به موږ د تبې څخه به شکایت کوو او حتی وژونکی ده. او په یخنۍ کې چې موږ هم د برودت درجه حرارت په ژمي کې د صفر بعضې ځایونو کې 0 او حال دا ده چې د دېرشو نه کم شي درجه د حرارت د بدن، بیا د ژوند امکانات ډېر سخته کېږي. نو همدغه غدوات دي چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ د تنظیمولو لپاره، د بدن د یخولو لپاره د بدن حرارت درجه چې همدغه 7 درجه د سانتیګریډ ده په ګرمۍ او په یخنۍ کې موږ او تاسو ته ثابت ساتلی ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله دغه غدوات نه وي، عرقه غدوات نه وي چې بدن ګرم شي، دغه په مقابل کې عرقه غدوات فعالیت کوي، خولې موږ نه ځي، هغه حرارت چې ده په وجود کې چې جذب شوی د خولې په واسطه باندې څنګه کېږي، اطراح کېږي. او همدغسې په یخنۍ کې هم چې کله محیط 0 درجه وي، 20 درجه وي، 10 درجه وي، بیا په دې سره د انسان وجود هم دغه حرارت چې دا هغه حرارت باندې دا بیا اتکا کوي، نو ژوند ممکن نه ده. خو همدغه پوستکي دي، همدغه پوستکی ده چې علاوه له دې نه د بدن ټول سطحي برخه یې پوښلی دی، د بدن د حرارت تنظیم هم په غاړه باندې اخیستی دی. مخکې ما وویل چې پوستکی د بدن سطحي برخه ټوله پوښلی دی، د صدماتو، د حرارتو، د برودت یعنی د یخنۍ په مقابل کې، د فزیکي عواملو په مقابل کې دا په اول صف کې یو فعاله عضو ده. نو دا د نور اعضاو په شکل په شان باندې په معمولی امراضو باندې او همدغسې دا چې د خارجي عواملو سره مخامخ ده، نو نسبت نور اعضاو ته دا په اضافي بیماریګانو باندې هم مبتلا کېږي چې هر مرض د ډاکټر د تشخیص وروسته هم د تشخیص و د تداوی قابلیت لري. تشویش مکوئ. پوستکی مختلف امراض لري، انتاني غیر انتاني. په ساده ژبه باندې ووایو چې میکروبي غیر میکروبي ممکن د خارجي فضا څخه مستقیما په تماس کې راشي او یا د وجود د وینې په واسطه میکروب پوستکي ته انتقال شي، نو دا ټول قابل تداوی ده او د اول تشخیص قابل تداوی ده. تشخیص عیناً د داخلي د امراضو په شکل باندې کېږي. مثلا یو مریض راځي د ډاکټر په مقابل کې، ډاکټر ورته په مقابل کې ورته کینی، ما ډاکټر ورنه پوښتنه کوي د نوم، ولادت، جنس، عمر، کلی. دا داسې نه ده
چې تنه د یو ډاټابیس جوړیږي چې نوم ولد کله عمر دا بعض امراض جنسیت پورې اړه چې بعض په نارینه‌و کې بعض په نارینه‌و کې د نوم اخیستلو دا ضروري ده عمر د عمر په لحاظ موږ هم په دې باندې پیوګو چې هر عمر ځان د بعض مرضونه لري امراض لري په وړو کې ماشومان کې کوم مرضونه ډېر دي په ځوانانو کې کوم یو وي په سپینګیرو کې کوم یو وي دغه د عمر اخیستل چې ډاکټر پوښتنه کوي چې ته څوک نو څه نومېږي د جنسیت معنی دا شو چې د نوم پوښتنه نارینه ده که زنانه همدغسې عمر پوښتنه کېږي په بعضې عمرونو کې بعضې مرضونه ډېر شاعت لري چې هغه ته ډاکټر متوجه کېږي د کلي نوم هم دا ډېر مهم ده چې بعضې ولسوالیګانو کې بعضې ځایونو کې بعضې مناطقو کې بعضې جغرافیایي ځایونو کې بعضې امراض ډېر وي بعضې مثلا کم وي دې ته ډاکټر متوجه کېږي نو همدغسې د داخلي د مریض په شکل باندې د مریض عمده شکایت چې موږ ورته چیف کمپلین وایو مریض شکایت خپل اوري ډاکټر ته ډاکټر ورته غوږ نیولی او ډاکټر بیا د هر شکایت پوښتنه د هغه د وخت د څومره وخت شو د څو د داوی د کړی نه ده کړی د داوی موثریت د لیدلی نه ده لیدلی همدغسې د یو مکمله تاریخچه اخیستل کېږي د تاریخچې څخه وروسته مرض تشخیص کېږي د تداوی پلان بیا ورته نیول کېږي که ضرورت او لابراتواري معایناتو ته هم 100% ممکن کومک کوي د یو پینل د یو قطعي تشخیص لپاره که ضرورت وي د لابراتواري فزیکي معاینات او جمع لابراتواري معاینات وروسته د مرض تشخیص بیا د تشخیص څخه وروسته مریض قانع کول او د تداوی پلان ورته نیول نو مختلف امراض دي ډېر امراض دي ما تاسو ته مخکې وویل چې څه خارجي عواملو په واسطه امراض مثلا پوستکي مستقیما د فضا سره مواجه ده نو کېدای شي مستقیما لکه سوختګي لکه بعض تجدیدات همدغسې د مستقیما یا مثلا اسیدي مواد قلوي مواد د چونې سره مثلا مواجه کېدل د پوستکي اسیدي مواد چې پوستکي مثلا دا ډیمیج کوي او سوځوي نو بعضې داسې نه دي چې ټول خارجي مواد یا ټول خارجي عوامل لري داخلي عوامل هم د پوستکي په امراضو کې شامل ده چې د پوستکي امراض د 50 د شپېتو نه هم اضافه کېږي خو ټول هر یوې د تاریخچې د مریض د شکایت نه وروسته اورېدلې تاریخچې اخیستلې او د سبجیکټ او ابجیکټ تور باندې پښتنه او لیدل د پوستکي په امراضو کې ډېر مهم رول لري او قابل تشخیص او قابل تداوی ده باید من او تاسو ته مخکې دنه چې ډاکټر ته زما یو خبره ده په غور سره ولولئ چې د څنګه چې پوستکي د خارجي فضا سره د بدن د خارجي برخو په سطح کې پروت ده دا باید موږ او تاسو د ماحول د آب و هوا او همدغسې د انفیکشن پریونشن چې ورته وایي د دغه شیانو څخه وساتو معنا دا ده چې موږ پوستکي ته ډېر متوجه اوسو خولو مقابل کې باید ځان ومینځو د صابون څخه کار والو مهم شی په پوستکي کې چې 50% مریضان د شفاخانې مراجعې ته کموي همدغه د پوستکي پاک ساتل ده یوازې د پوستکي پاک ساتل دا ډېر داسې فکر وکړئ چې 50% تداوي شو کله چې بعضې امراض په پوستکي کوم ځای معمولي تخریش کېږي او هغه د پاکوالي او انتظام ورته ونه شي ممکن خارجي د خاورې څخه د دوړې څخه یو جراثیم دغه مجروح ځای ته داخل شي او دا په مرض باندې مبتلا شي نو موږ ته ضرور دا ده چې د پوستکي د پاکوالي په هکله د پاک اوبو صابون څخه همیشه ګټه والو پاک جامې پاک ماحول اسلام دین ته موږ ته د پاکوالي امر کوي نو د پاکوالي حکمت همدغه ده چې زموږ وجود د
خارجي صدماتو او د امراضو په مقابل کې د وقایه کېږي. یو متل وی وقایه ارزانتر از معالجه. چې کله مخکې د دنه مریض نه ماحول مثلا خیرن ده خټو کې ګرځي فضا آلوده ده نو باید موږ او تاسې د پاکو اوبو صابون په واسطه ځان ومینځو پاکې جامې واغوندو چې تر څو کومه بدنم چې په دې ګرمۍ کې خوله کېږي ګرمه کېږي هغه خوله کېږي نور هم تخریش کوي موږ ګرو لاسونه هم پاک نه دي بېلماز به نه پاک به نه پاک معنا دا ده پاک به وي خو بې جراثیم به نه وي چې کله موږ ګرو هغه ځای به پاک هسې به و یو هټرش به وي یو مثلا د ګرمکو په شکل باندې به وي چې کله دا موږ ګرو زخم جوړېږي دا لاس کې به جراثیم نو موږ د لاس په واسطه هغه نقطې ته جراثیم هم ورته وړاندې کړه هغه بیا د مرضونو سبب کېږي چې موږ په شفاخانه کې د دې شاهدان یو چې په ګرمۍ کې همدغه مریضان زموږ ډېر زیات دي خصوصا ماشومان چې مورګانې بې پروایي کوي ماشومان پاک نه ساتي نه لمبوي نو یو ورځ ګرمه کې به معمولي سوروالی به وي سوروالی او ګرمه کې خو خامخا بدن هغه خارښ کوي دا ماشوم خو لاس پاک نه ده په خټ هم ده په خور هم ده او دا ګرایي دلته اضافه جراثیم د خارجي فضا څخه واخیست دغه د پوستکي دغه ساحې ته یې راوړ او دا بیا په امپیټیګو په بعضې نورو ناولو امراضو باندې اخته کېږي. علاوه له دې نه د بعضې پرازیتونو ګزندګي یا نیش وهل هم په د پوستکي د امراضو سبب ګرځي چې نن سبا چې ډېره مهمه او قابل د افسوس ده د لشمانیا څخه فقط یو صرف یادونه کوم. لشمانیا کالدانه یا سالدانه چې ورته وایي مخکې په افغانستان کې په درې ولایتونو کې به و په قندهار کې و په کابل کې هغه په بعضې مناطقو کې په کابل کې په ټول ساحه کې پوهنتون ساحه کې و او په قندهار کې و او په دې کامه کې چې شالیزار و دلته به و چې مخکې م اورېده خو متاسفانه په دې 15 کالو جنګونو کې مهاجرتونه فقر همدغسې غربت د دغه مرض شوی ټول افغانستان ته اوس چې مخکې به کونړ په 20 کاله مخکې په چپه دره کې به یو کیس به پیدا کېده اوس د کونړ کلي په کلي داسې کلی داسې ولسوالۍ داسې کور به نه چې د دې لشمانیا د ناسور ماشي څخه په امان او مریضان او ډېر مهم ده خو لله الحمد په شفاخانه کې په کلینیکونو کې د صحت عامې د ریاست په هڅه باندې د دوا موجوده ده په وخت باندې تشخیص کېږي د تشخیص نه وروسته قابل د علاج ده او د هغه خبره نه ده. خو یو خبره باندې ده چې باید زر مراجعه زر تداوی بې ځایه تداوی څخه موږ باید ډډه وکړو. د پوستکي داسې فکر کوي یو سړی کور کې ناست ده تنور په سر ناست ده دغه یو ټوپ یو کریم راوړه دا بې ځایه بې تشخیصه د کریمونو استعمالول د دواګانو استعمالول زما په فکر دا تاوان لري او ګټه نه لري. تاوان یو اقتصادي ده چې په پیسې باندې علي بل دا ده چې مرض تشخیص شوی نه ده او دا ټوب استعمالوي. بعضې امراض یو د بل په مقابل کې ضد واقع کېږي مثلا فنګسي امراضو ته مثلا د اکزیما دوا استعمال کې سټیرویډونه استعمال کې یا اکزیما ته فنګسي دواګان استعمال کې یو اتانی سچ 0.01% ګټه نه لري ممکن چې 50% 100% هغه لیجن هغه ټاکي ته هغه مرض ته دغه دوا په واسطه چې د سر په خود استعمال کړي بې تشخیص استعمال کړي د ډاکټر د تشخیص نه بغیر استعمال کړي او یا د غیر ډاکټر څخه اخیسته د دکاندار څخه اخیسته نو دا یو خواهش کوم چې دغه خودسرانه تداویګانې پرېږدي او لله الحمد نن سبا په ټول کونړ کې په ټولو ځایونو کې کلینیکونه شفاخانې ډاکټران موجود دي نو ډاکټر په مشوره باندې مریض راولي هغوی به تاسو ته صحیح مشوره او د تشخیص څخه وروسته او که چېرته یو ډاکټر نه پوهېږي مسله کې نه ده بل د ریفر کوي دغه د ریفر سیستم تقویه شي او همدغسې مریض مراجعه شفاخانې
خانې او ډاکټر ته شي او دغه سلیقه مورکه شي، دغه کلتور مورک شي چې په کور کې مریض د پلار دوا راوړی او ښه نه شو، مور دوا راوړی ښه نه شو، ورور دوا لیږلی او ښه نه شو. دغه کلتور پرېږدو او ډاکټر ته مراجعه وکړو. او نن سبا په ټول افغانستان کې خصوصا په کونړ کې د کلینیکونو سهولتونه شته، ټوله ورځ بعض وخت نه نوکریوالي سیستم شته، غله دنه خصوصي سکتورونه هم دي. خو د ډاکټر دغه مسلک په هکله باندې چې کوم مسلک یې ده هغه ته مثلا که داسې دوامدار یې داسې نه کېږي. داسې نه ده چې جلدي امراض تداوي نه لري. جلدي امراض په دې باندې خلکو ته مغلق کېږي چې جلدي ډاکټر ته نه ځي، هر چا نه دوا اخلي بغیر د ډاکټر نه، د دواخانو نه دوا اخلي، دواخانې والا لیدلی نه ده دوا خرڅوي. دا یو جرم ده او دا سړی باید پوه شي چې دغسې کارونه اجتناب وشي. انشاءالله د جلدي امراض ټول قابل د تشخیص، ټول قابل د تداوي او ټول ښه کېدونکي دي. والسلام.